أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظیم. ابتدا د غدوی آیتونو کې الله جل جلاله د قرآن عظمت ذکر کوي او درنګې مسلمان ته د کامیابی راز ذکر کوي او دین بعد کې یو دوا آیتونو کې مسلمانو ته الله جل جلاله تسلی ورکوي. نو الله فرمای هذا بیان للناس، دا قرآن دا کامل بیان دا د تو د زندګۍ د هر پهلو په دغه قرآن کې موجود ده او دغه قرآن دا هدایت او موعظت نصیحت ته د پوره د متقینو. قرآن د الله جل جلاله کتاب ده، د تلاوت کې هم ثواب، د ارخستلو کې هم ثواب دی، د په کتلو کې هم ثواب، د سره په مینه محبت کولو کې هم ثواب. او د مؤمنینو د مسلمانو کامیابی په څه کې دو؟ د مسلمانو کامیابی په دې کې دو چې دا ځون صحیح مسلمان جوړ کی. ادخلوا فی السلم کافه، اسلام کې مکمل داخل شوي، د الله جل جلاله امداد او نصرت چې درومي دا په دغه صورت باندې درومي چې کله مسلمان په حق مسلمان وي او صحیح مسلمان وي. که د خپل اغراض او د منافع او د پر صرف مسلمان وي او د الله سره تعلق وي، په دغه سره د الله جل جلاله امداد او نصرت نر درومي. د مسلمانو ته تاریخ وکسه د صحابه او د انبیا او د هغه د ملګریو د هغه د پیروکارو چې کله هم د الله جل جلاله سره تعلق مضبوط جوړ شو ده، بیا د الله پاک امدادونه رغلي دي. بدر حالات تاریخ ارچته واضح ده. احد کې هم دغه رنګ حالات روغل چې د الله جل جلاله د الله د پیغمبر د حکم تعمیل هغه پورا نه وشو، نو څرنګه حالات روغل عام د چانه پټ نه دي. خو چونکې مسلمان په دې غمجن و چې دومره نقصان ورسېده، حقیقت کې د غمجنۍ خبره هم وه. 70 کسان شهیدون شول او درنګ اکثریه پکې زخمیون شول. خودی نبی علیه السلام څومره شدید زخمی شو. نو الله جل جلاله تسلی ورکوي چې ای یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. که تاسو ته تکلیف زخم ورسېده، نو درنګ یو قوم د تاسو نه مخکې هغې ته هم دغسې تکلیف رسېدلی و. بدر کې څومره کفار مردود شوي؟ 70 کسان چې وا مردود او 70 پکې قیدیون وو. لوی لوی سردارون پکې ختم شول، مړه شول، ابو جهل وغیره او بیا او میا دی. او په احد کې د مسلمانو نه څومره شهیدون شول؟ 70 کسان شهیدون شول. نبی علیه السلام دا ورته ویلي هم وو چې کله احد تر تلل نو مشوره یې واخیستله سره چې جنګ دغلته کېدنه وکړو په مدینه کې که بهر میدان ته وروځو. نو ځینو صحابه دا چې کوم په بدر کې حاضر شوي نو د هغې تمنا دا وه چې موږ به جنګ په میدان کوو. د نبی علیه السلام په خپله باندې هم مشوره دا وه، د ملګریو هم مشوره دا وه د ځینو چې نه په کلي کې به وکړو. نو کومو کسانو چې د میدان خواهش و هغې زور ډېر وکړ، علیه السلام هم د هغې سره موافق شم. خو دغه د الله طرف نه ورته وویشل چې که چېرته میدان ته تاسې وځئ، نو بیا به چې څرنګې د هغې نه کوم کسان ختم شوي وو، په تاسې کې به هم هغومره کسان درومي. نو هغې وایي چې خو بیا خو شهادت ته شهادت هم د موږ مطلوب ده. بهرحال دا حالات چې کله پیش شوله، نو دوی غمجن وو. نو الله دغه آیت نازل کړه چې ګوره دا مخکې هم داسې تکلیف رسېدلی و. ابو سفیان دا ټکه په میدان احد کې هم ورته وکړه چې په مسلمانو داسې یو جماعت تېرېده. نو ابو سفیان ورته ووایي چې الحرب بیننا سجال، جنگ د موږ په مباین کې دا د کوی د ایبوکۍ په شان ده. اوس خو د مرسیبلې زمانه دو
ډیر کسان هغه تصور هم چاته زیات نه ورسي نوجوان طبقه یا مشرون هغې ته پته دو نو مخکې کویای به په هغې باندې به ګړ لګېدل او هغه رسۍ پرې به ګډیوي لګېدلي وو نو اوښ په توېده هغه ګډیوی به یې لوندې نرچګېدلې او بیا کې داسې غوپېدلې چګېدلې بیا به خپړه به وړینجېده نو زنه به ګډیوی فول ډاکه روغله زنه به کامه وه زنه به تشه وه نو درنګې دوی ته وویې د ابوسفیان اشاره دې ته ورکوله چې مخکې جنګ شوم په یې کې نقصان د موږه شوی و تله د موږه هلکه شوه توسې درنه شوه اوس هم جنګ وشو په دغې کې تقریبا موږه درباندې غالب شولو او نقصان دا د توسې وشو او هرقل ته چې کله نبی علیه الصلاة والسلام خط ولیکه د حدیبیه چې کله صلح وشوه دې نه بعد نبی علیه السلام بیرون کوم ممالکو بدشویونو هغې ته خطوط شروع کړل هرقل ته خط ولیکه او په خط کې دا وی لیکلي وو من محمد ابن عبدالله اسلم تسلم الى آخره دا خط د محمد بن عبدالله نه د ته مسلمان شته به محفوظه شي او که مسلمان نشولې د څومره د تو پیروکار دي او دا په کفر باندې مړه شي د دې ګناه به هم په تو باندې وغیره وغیره نو چې کله هرقل هغه وکته بادشاه چې بادشاهۍ ته رسي داسې نه رسي څه پویه الله ورکړي وي نو فورا فیصله یې نه کوله حالانکې په هغه وخت کې دا سوپر طاقت و چې تاسو کې موته خط رستی ډایرکټ دمکی او اعلان نه کوي چې ورسوی په دا موږ ته خطوط رستی بلکې دا سوچ یې وکړه چې ده چې موته دومره غټه خبره کړې او په څه وجه به یې کړي وي لهذا معلومات وکړو نو وایي چې دا خط خو د چار لږله د پیغمبرۍ دعوا یې کړې او د عربو نه څوک راغلي دي که نه دا هم د عربو ده نو کسانو معلوماتو چې موږ ملک ته دغه وخت کې بیرون مملک نه څوک راغلي دي وی چې عرب خلک موجود دي فورا یې اطلاع پسې واستوله د ابو سفیان هغې وخت کې صحابي نه ده رضی الله تعالی عنه وروسته الله ایمان نصیب کړی وي ته نو هغه سره قافله تجارت ترغلې وه هغه ته یې وویل چې موږ بادشاه دې غوړي هم حیران شو چې بادشاه په موږ څه کوي نو چې کله یې راوغوښته دوی یې کښېنول داسې یو کمره وه یو مخصوص زوی و کرسۍ پکې لګېدلې وې اعلان یې وکړی په توسې کې دغه کوم پیغمبر چې دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې قریبي رشته دار څوک دي ابو سفیان چې مو نظر وچو نو د مو نه علاوه څوک داسې قریبي نه و نو زه ورته چک شو چې زه یم وی ته یې څه کې دې څوک یې وی زه نو ما د امو ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف او چې د پیغمبر محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف سلرم نیکه کې چې موږ سره شریک یو وی چې اتونه یقینا بل وی تر نږدې نشته اتونه به زه پوښتنې کوم خو د هرې پوښتنې به وي چې موته سیخ جواب ورکوې درویغ به پکې نه یې وی صحیح دو وی دا پوښتنه دې نه کوم چې دغه پیغمبر چې د دعوا یې کړې دو د نسب په اعتبار سره تاسو کې څرنګه ده ابو سفیان ته وایي چې په نسب په اعتبار سره په موږ کې دا ډېر د چګ نسب ولا ده معزز خاندان نه ده اذا نیکه دا د موږ د علاقې سردار و چیف اف مکه او بیا وی د ده په خاندان کې مخکې چا د نبوت دعوا نه وه کړې وی نه مخکې چا د نبوت دعوا پکې چا نه وه کړې وی د پیغمبرۍ نه مخکې دا څرنګه و ابو سفیان چې زړه کې مې روغلل چې ښه درویغ به پسې ووایم چې زړه یې وي نه تور کړه خو بیا سوچ روغه چې ویلي هم دي چې درویغ به نه یې که زه درویغ ووایم د نوره به اعتراض کمپلینټ وکړي او د ټولو خلکو په منځ کې به زه رسوا شم عرب به رسوا شي قومي غیرت ونیوله وی مو ته ووایي چې د نبوت نه مخکې دا په موږ کې صادق الامین و وی بیا ورته ووایي چې په ده کوم خلک چې ایمان ری نو څرنګې دي ری په که نه ری او که ری نو څرنګې دي وی چې خلک ایمان په باندې هم ری او چې کوم کسان ورباندې ایمان ری نو وی چې هغه بالکل موږ په نظر کې د دوی پیسې هني ډېر کمزوري کسان وي وی چې که څوک ایمان پورې د ایمان نه بیا وړي وښتې دي وی نه د ایمان نه بیا وښتې نه دي نوره هم پکې ټینګ شي بیا وی ته چې جنګونه مو سره شوي دي او که نه وی چې او جنګونه مو هم سره شوي دي او دا ټک حدیث کې چې الحرب بیننا و بینه سجال یوم لنا و یوم له
چې جنگ د موږ او د په مابین کې د کوی د ابوکای په شان وي کله د موږ غاټه وشي کله د غاټه وشي او بیا وی دي چې معاهدات مو چې سره شوي دي او کنا کا شوي مو دي نو بد عهدی هوی نه دو کړی وی چې معاهدات موجوده وخت کې موږ په معاهده کې سره پته بولا کینا چې دا معاهده بودای سر ته رسي او کنه بو رسي نو بیا دغه هرکل وتی د ابو سفیان په د خبرې تفسیره شروع کړه چې مو د تو نه پښتنه وکړه د نسب متعلق تو چې ډیر د اچګ نسب ولدا وی چې موږ چې څومره په کتابونو کې کتلي اوس هغه خپل اهل کتاب تورات یا د انجیل ولو چې پیغمبر دا چې الله رستای نو په معزز خاندان کې رستای په ټولو کې کوم چک خاندان چی او درنګي پیغمبر چې دا د هغه په نسب کې عموما مخ کې پیغمبر نه د تیر شوا کتر شو وی بیا د پیغمبري ملاو شي نو بیا خلک دا اعتراض کوي چې یاره خو د خپل پلور او د نیکه غدای سمبول کړله په هغه کې دغه عزت لیدل نو دوی چې موته به هم پکې عزت او شهرت ملاو شي او تو دا او ویل چې پیغمبر هم په دکې نه د تیر شوا او درنګي دا پښتنه مې دینه وکړه چې دای د نبوت نه مخکې سرنګیو و دی چې صادق او امین او پیغمبر هم مې د غرنګي چې به کې اس قسم ته عیب او داغ د هغه په ذات باندې او د په عزت باندې نشي لګیدای او درنګي په هغه باندې خلک ایمان ری او کنری نو تو وی چې په هغه خلک ایمان ری او ایمان چې په بندري کمزوري خلک وي وی پیغمبر هم د غرنګي چې کله داوا د نبوت وکي ملګری جوړیږي خو ابتدا کې چې کوم خلک په ایمان ری نو هغه کمزوري خلک پر باندې ایمان ری او دا د هم چې ایمان پروري نو بیا د ایمان نه وړي نه ایمان دا داسې شی چې کله زړه ته ګډ شي نو بیا د زړه نه وځي او د جنگ په حواله سره تو چې کله موږ ګټو کله دای ګټو نو پیغمبر وی د غرنګ چې هغه به هم جنگونه کوي جهادونه به کوي نو جهاد دوران کې همیشه فتوحات د پیغمبر په حساب کې نه کله به د فتح رسی کله به د دشمن ته فتح رسی د معاهده په حواله سره تو وی چې بد او سره سي معاهده کې لګیوي سره یا پته نه لګي وی پیغمبر کله هم د چا سره بد عهدی نه دو کړی د هغه نه پسته د سره د دغه هرکل سره چې کوم دا مذهبي پښواوی لوړ چې دوی پوپ پتی هغه ته د متعلق سي د خط یې رسول او د بیان متعلق نو هغه ته د سلر به محفوظ زوی ته شو سره د دوی چې کوم دغه بلډینګ په دې کې د سه چک غوندې زوی وو عدنان صاحب لکه تاسو سټیج چې کسه چې بیا څوک راسي نه چې محفوظه وینه نو دغه وخت کې دغه پوپ ته وی چې خبره داسې دو چې دا کوم څه چې دا یی چې دا یقینا چې صحیح پیغمبر دا هرکل په هغه وخت کې د ایمان اعلان وکړ وی چې زه په دغه پیغمبر او دا کس یی چې زه په دې پیغمبر موږ د ویډ ایمان لرل دا پوپ وی چې موږ ایمان پرړل الون د نوري شروع شولې چې ته د موږ سره بادشاہ کې دای نشي ځکه چې د قوم سره نو سده هرکل سره نو چې کله نوري شروع چې د دې موږ بادشاہ نه موږ د ختم کوو دا او دا هرکل پوه چې بادشاہي د لوز نه وځي نو هغه چې کښې نو مړه خاموش شوی وی چې تو سه میاسه امتحان خوسته چې مو چې ودل چې تو سه دغه کاس د خبرې نه متاثر خو نه شو چې په پیغمبر تو ایمان روي او کنه روي د خپل دین نه پسې وړو کنه نو صرف می چې کولای ایمان مو په دغه باندې نه دروړه او هغه پوه چې خبره داسې دو بادشاہ چې ته خو د خپل بادشاہت ته پر د خبره دی وکړه ای د حفاظت ته پره ولیکن مو حقیقت کې په دغه باندې ایمان لرل دا به دغه پوپ چې کوم د درې د زنه بعد دغه کسانو شهید کوم بهر حال نو او هر چې هرکل دغه وخت کې نور هم ډیر عجیبه قیمتي خبرې کړي خو ایمان دی الله پاک یو بس تحفه د چې چاته ویل کی دمر رسې وي چې کدا پیغمبر وي چې د غرنګ وي نو دای بده امو د دغه تخت چې د په باندې نو سیان قریب دا په دغه هم مالک او بادشاہ جوړ شي الله جل جلاله فرمایي هاذا بیان للناس دا قرآن کامل بیان دی پر د خلقو دا وهدن و موعظه وهدن او هدایت د دلالتنا او لوی نصیحت للمتقین دی پر د متقین ولا تهنوا ولا تحزنوا تسه سستی ما کوي بزدلی ما ظاهر وي ولا تحزنوا غمجن کیږي ما چې کوم څه نقصان ته ورسېدو وانتم الاعلون او تصبوا غالب وي ان كنتم مؤمنين کچرته وي تاسو مؤمنین پرشتیا باندې ان يمسسكم قرح کچرته تستا ورسېد په حد کې قرح زخم فقد مس القوم قرح تحقیق سره رسیدل او مسکړه قوم کفار لرا
قرح زخم مثلو په مثل د ادغی زخم په بدر کې ته بدر کې رسیدل او تاسو توحد کې ورسیدل وتلك الايام نداولها بين الناس وتلك الايام او دغه زمانادو دغه ریزی دی نداولها نصرف چې موږ دا اړو بین الناس په مابین د خلکو کې کله یو ته ګټه ورسی او کله بل ته ګټه ورسی کله یو ته نقصان ورسی کله بل ته نقصان ورسی ریز دا په یو حالت باندې پچا هم دریږي نه کله یو انسان په یو حالت کې کله په بل حالت کې وي او بل دغه امتحانات الله ویلر ولي په دې کې الله جل جلاله صحیح مسلمان پکې ظاهري خلکو ته وليعلم الله الذين امنوا او دې پورا چې ظاهر کې الله جل جلاله هغه کسان امنو چې ایمان وروړه لیعلم خپل منادیس کې نه کو لیعلم اسم ظاهري معنی چې کوي لیعلم چې معلوم کې الله نو اعتراض به کیږي چې الله ته به معلوم نه وکا نو دغه بیا معنا داسې کوي چې وليعلم الله دې پورا چې ظاهري کې الله پاک الله ته معلوم دي چې نور خلکو ته وشي چې داغه په مسلمان دي او دا کچا کسان دي وليعلم الله الذين دې پر ظاهر کې الله جل جلاله کسان امن چې ایمان وروړه ويتخذ منكم شهداء او ونسي جوړ کې منكم نه توسنا شهدا شهیدون والله لا يحب الظالمين الله جل جلاله نه پسند کوي د ظالمینو لرا وليوم حسن الله الذين امنوا او دې پر چې خالص کې الله جل جلاله یا اظهار د اخلاص یو کی یا پوک کی دی ګنانا الله پاک کسان امن چې